زموږ چادرۍ ته د چادرۍ ضرورت دی دا زموږ چادرۍ په خپله دا ښکاره کوي چې دا ځوانه ده دا سپین سرې یو پړونی به رانیسي 2 غنټې په دکان کې ولاړ ولې د خپل ځان په خپله نیلاموي ولې د خپل عزت په خپله حق لږ د ځان او د کور والا او د خاوندو د دې خاطر وکړي د لوڼو او خوند ته دا خواست کوو چې د الله په خاطر چې کله یو دکان ته د ضرورت دپاره د سودا دپاره ولاړې سي و دغه دکاندارانو ته دا مه وایه چې زه د چا خور یم یا د چا لور یم یا د کم کور یم د دې خبرې کولو څه ضرورت دی لږ د ورونو عزت ته وګورئ لږ د پلار عزت ته وګورئ لږ د مور عزت ته وګورئ دا د قوم عزت ته وګورئ د پردې یو غټ مقصد دا دی ذلک ادنى ان يعرفن فلا يؤذین الله په قرآن مجید کې څه فرمایي چې تاسې ونه پېژنئ چې تاسې څوک یاست لیکن تاسې خپل ځانونه په خپله به پېژنئ چې موږ څوک د دا پردې یو غټ مقصد دا دی چې تا څوک ونه پېژني چې دکان نه ځې بازار نه ځې سودا نه ځې یو ښه غټه چادري کوه چې هغه په دې پوه نه شي چې دا پیغله روانه ده دا ځوانه روانه که دا سپین سرې روانه فتاوا یې دا نوم زکریا لیکلي چې زموږ پردیو ته د پردو ضرورت دی زموږ چادرۍ ته د چادرۍ ضرورت دی دا زموږ چادرۍ په خپله دا ښکاره کوي چې دا ځوانه ده دا سپین سرې چې نجلۍ وي پیغله وي هغې پړونې په سر کړ چې واده سي بیا چرده نماز هغه توره کوټۍ په سر چې سپین سرې سي بیا غټه د خولۍ والا چادري وکړي دا چادرۍ مقصد دا دی چې تا څوک ونه پېژني سودا دپاره ولاړې د دکاندار څه د ضرورت څه بلابود خبرې مه کوه یو پړونی به رانیسي 2 غنټې په دکان کې ولاړ د یو پړوني دپاره 5 دانې روان دا دکانداران ته هم زه دا خواست کوم چې دا هم د یو کور عزت دی دا هم د یو کور ناموس دی د دې څه د کور د پوښتنې کولو څه ضرورت دی د دې څه د تعارف کولو څه ضرورت خپل سودا د خرڅه که خپل دکانداري د ویک دا ټول یو د بل عزت سره خوندي کی ته هم خور لرې ته هم لور لرې ته هم مور لرې ته هم عزت لرې ته هم ناموس لرې یو د بل باید پر یو پر بل پرده سره واچو تا بله ورځ یو چا ویل دا مې ځکه درته ویل یو چا ماته په بازار کې روان دکاندار راپسې نارې ویلې چې څوک یې ورښودلي چې پر هغې زما پیسې باندې درای ما هغه دکاندار پېژاندی نه نو زه دلته یو بل ملګري ماته وویله یو دکاندار راوښوي چې د ده د لاسه ما دغونې لرې ځای کوزده وکړه چې د دکاندار دا ګردې لیدلي وي هره نو دا خاوندانو ته خبرې کوي چې ستا دی کور والا ده دا بدرنګې ده ښایسته ده داسې ده او داسې ولې د خپل ځان په خپله نیلاموي ولې د خپل عزت په خپله حق لږ د ځان او د کور والا او د خاوندو د دې خاطر وکړي چې څومره کېدلی سي په دکان کې مختصره خبرې په سخته لهجه خبرې ډېر اخلاق ډېره نرمي مه کوئ د ښو دپاره ډېر اخلاق ډېر په نازک طبیعت خبرې کول دا خو په قرآن کې الله وایي دا د هغو په زړونو کې د چا په زړه کې مرض یې هغو ته تمه پیدا کېږي د غټ غټ کورو زنانې د عزتمنو کورو زنانې لیکن د دې د وجې څخه په بازارونو کې د عزتمن وروڼه بېعزته سي د عزتمن پلرونه بېعزته سي دی لږ ټیم سوچ وکړي دی لږ ټیم ګزاره وکړي بهرن وایي هره خبره وشوسته هره خبره وشوسته نو ته یې څه ګزاره وکړي والله دا دنیا ټوله ستې پر سر سره ولاړه دا دنیا ټوله ستې پر سر سره اخته کېږي دا دنیا ټوله ستې پر سر سره مړه کوي دا د پردې شی ده دا د عزت شی ده وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى الله خو ناکه نه دي ویلي چې په کور کې پر قراره کښېنه مه راوځه خو چې ډېر ضرورت نه یې ګسه راوځمه ضرورت چې شته چې راوځي نارینه څه دپاره دي ستا د خدمت دپاره زوی هم ستا خدمت کوي لیور یې هم کوي ورور یې هم کوي خاوند یې هم کوي که یو ډېر ضرورت پیر سو د بنې راووتې نو کم سے کم د خپل عزت خو خوندي کړه د خپله پرده خو وکړه دا د ورور عزت خو خوندي کړه بس خپله سودا وکړه د دونې بانډا د دونې تعارف د دې کولو ضرورت څه دی هم به ته خوشحاله هم به دې ورونه خوشحاله هم به خاوند خوشحاله هم به د عزت ژوند